نو لیدونکو زما نیکې هیلې سلامونه احترامات ومنئ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. زه راځم نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی سو خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ چې مو کله هیر سي نو څنګه دوباره پیدا کولی سو. نننۍ ویډیو کې تاسو ته پوره معلومات درکړم. ویډیو او ثانیه هم مه اسکیپوئ. که چیرې زما چینل کې تاسو نوی یاست نو چینل مو سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. نو د فیسبوک خپل پاسورډ چې مو کله هیر سي نو موږ څنګه دوباره پیدا کوو. نو لومړی قدم کې موږ خپل فیسبوک اپلیکیشن ته ځو. زه راځم خپل فیسبوک اپلیکیشن ته. ګورئ دوستانو زه دلته راغلی یم، خپل فیسبوک اپلیکیشن ته راغلی یم. نو تاسو به دلته لاندنی آپشن ته راشئ، بیخي دلته او دلته هیڅ شی مه لیکئ. که چیرې تاسو پاسورډ مو هیري نو دلته لاندې یو آپشن دی، دلته لیکلی فورګیټ پاسورډ، نو په دې به تاسو پریس وکړئ. زه راځم په دغه آپشن باندې پریس کوم. کله مو چې په دې پریس کو نو دوستانو دلته به راسئ په هغه نمبر باندې چې تاسو کوم یو فیسبوک جوړ کړی وي هغه تلیفون نمبر به تاسو دلته ورکړئ، هغه ایمیل ادرس به تاسو دلته ورکړئ. چیرې تاسو تلیفون نمبر یې تاسو به خپل تلیفون نمبر دلته ورکړئ. زه راځم د خپل تلیفون نمبر ورکوم دلته. دغه زما تلیفون نمبر دی، په دې به کنټینیو پریس کوم. ګورئ دوستانو په دغه نمبر باندې هیڅ اکاونټ وجود نه درلوده نو دلته راځم زه خپل تلیفون نمبر ورکوم. ځکه دلته راځم دغه دلته په کنټینیو پریس وکړئ. ګورئ دوستانو دلته زما خپل فیسبوک ادرس یې راوستو. نو دلته راځم زه ټرای دلته کنټینیو باندې چې کلیک کو دلته راځم د ټرای انادر وی په دې به کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې په دې کلیک کړه دوستانو تاسو چې کوم نمبر ورکړی د هغه نمبر له لارې به کوډ راځي. ګورئ دوستانو ما په دغه نمبر د ایمیل ادرس جوړ کړی دی، دا نمبر تیار ما سره شته دی. نو زه راځم په دغې به کلیک کوم. کله مو چې آپشن په دې ته راوستو نو دلته لاندې کنټینیو ته به راشئ. کله مو چې په کنټینیو پریس وکړو نو ستاسو په دغه نمبر ته یو کوډ ورځي، هغه کوډ به دلته ورکړئ. نو تاسو بیا لاندې یو آپشن ورکوي چې نوی کوډ بیا تاسو په هغه کې ولیکئ او ستاسو کوډ به په دغه طریقې سره چینج شي. نو دوستانو دا و د خپل هیر شوی پاسورډ دوباره پیدا کولو طریقه. نو خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي. که ویډیو مو خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ او ملګرو سره شریک کړئ.